أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. باب الصلاة العیدین، باب ثابت په بیان کې د لمانځه د اخترانو د لمانځه یعنی د عیدګاه. یستحب مستحب دی یوم الفطر په ورځ د کشنی اختر انده یطعمه چې خوراک وکي الانسان انسان قبل خروج د مخه در وتلو الى المصلى و عیدګاه. د عیدګاه د لمانځه څخه د مخه خوراک کول دا چې دی دا مستحب کار دی. و یغتسل او غسل وکي د عیدګاه څخه د مخه، و یطیب او خوشبویي ولګي، و یلبس واغوندي احسن ثيابه شی جامع یعنی نوی جامع، که نوی جامع نوی بیا چې د په جامو په کالو کې ښه کالی وي هغه دی واغوندي. و یخرجو و دی باسي صدقه الفطر، صدقه یعنی سرسایه دی ورکي، صدقه الفطر دی ورکي د کشنی اختر سرسایه دی ورکي. ثم ورسته يتوجه مخبك الى المصلى و عیدګاه، ولا يكبر تکبیر بنوي في طريق پلار کې المصلى د عیدګاه، چې د دې خوا عیدګاه لره روان وي پلار کې به تکبیرونه نه وایي. عند ابيح پنيز د امام صاحب رحمت الله علیه، وعندهما پنيز د یاران بیا وایي چې امام یوسف صاحب او امام محمد صاحب دی هغه وایي یکبر تکبیر بوایي، ولا يتنفل نفل بنکي په مصلى په عیدګاه کې هغه وایي تکبیر پلار کې ویل کیږي چې د زپر لار باندې روان وي عیدګاه لره تکبیر بوایي. ولا يتنفل نفل دي نکي په المصلى په عیدګاه کې عیدګاه چې ورسي چې د عیدګاه منځ نه وي سوي د نفلونه کوي دا نفل دي نه کوي قبل د مخ صلاه العيد د اختر د المانځه یعنی د عیدګاه د المانځه. فاذا هغه وخت حلت چې رواسي صلاه المنځ به ارتفاع په پورته کېدو سره شمس د المر، هغه وخت چې المر را پورته سلو دلته بس د عیدګاه المنځ بالا روا دي. دخل وقتها وخت داخل سو الى زوال بیا در زواله پورې در هغه وخت پورې چې المر پر سر دریږي در دغه ټیمه پورې د عیدګاه وخت عیدګاه کېدلی شي چې المر را وخیږي بیا د المر در سر د درېدو پورې چې المر پر سر دریږي در دا وخت پورې. پیدا وخت زالت چې زایل شي یعنی پر سر و دریږي الشمس المر خرج وواتی وقتها وقت عیدګاه. ويصلي المنزبكي الامام امام بالناس فخلق سره رکعتين دو رکعاته د عیدګاه المنزب امام کوي دو رکعاته به خلق تور کوي. یکبر الله اکبر بوای په اولا په اول کې تکبیره الله اکبر احرامي د احرام یعنی اول الله اکبر چې دا تکبیر تحریمه ورته ویل کېږي دغه الله اکبر به وکي. وثلاثا او درې به نور وکي بعدها ورسته در دی الله اکبر چې سبحان وویله د سبحان څخه به ورسته بیا درې واره لاس پورته کېږي الله اکبر کېږي دا تکبیرونه ویل کېږي. ثم ورسته یقرأ وبوي فاتحه الكتاب الحمد لله وسوره او سوره معها سره الحمد لله سوره والحمد لله بیا وي. ويكبر الله اکبر به وکي تکبیره الله اکبر يركع ركوع به وکي بها په دی الله اکبر سره. ثم ورسته يبتدئ شروع به وکي په رکعت ثانیه دوم رکعت دا رکعت خدا اول رکعت نور رکعت دی لکه نور منځ. ثم ورسته يبتدئ شروع به وکي په رکعت ثانیه په دوم رکعت کې بالقراءه په قرات سره په دوم رکعت کې چې راولاړ سلو اول پلا په قرات شروع کی. فاذا فرغ فارغ من القراءه د قراءت څخه قرات یې وایي یعنی الحمدلله او سورت یې وایي. کبر الله اکبر دی وکي ثلاثه تکبیرات درې الله اکبرونه بیا دالته کیږي چې قرات یې وایي د قل ولا یا د سورت څخه ورسته چې دالته هغه وایي بیا به درې واره الله اکبرونه وکي لاسونه به پورته کی پر الله اکبر کې. وکبر الله اکبر دی وکي تکبیره الله اکبر رابعه څلرم الله اکبر دی وکي په دې څلرم الله اکبر دی يرکع رکوع وکي بها په دغه سره یعنی په څلرم الله اکبر دی رکوع لولاړ شي. ويرفع پورته کی یديه لاسونه په تکبیرات العیدین د اختر په الله اکبر کې دغه شپږ تکبیره چې ویل کېږي دا زیات دغه شپږ تکبیرو کې بل لاسونه پورته کوي. ويجهر په زور بوای بالقراءه په قرات سره په صلاه العیدین د دواړو اخترانو په منځو کې کله لوی اختر منځ دی کله کشنی اختر منځ دی قرات په زور وای. ثم ورسته یخطب خطبه بوای بعد صلاه ورسته د المانځه خطبتین دوی خطبه د المانځه سورسته سلام په وګرځي بیا دوی خطبه ویل کېږي. نو يعلم ورشيب الناس خلقته بورشي په پدې کې صدقه الفطر یعنی سرسایه به ورشي د اختر سرسایه واحکامها او حکمونه به ورشي. ومن هغه څوک فاتت هو قزاسو صلاه العيد د اختر منځ د چا څخه قزاسو جن تیر سول مع الامام سره د امام لم يقضيها بیا به نه راګرځي د اختر منځ کده چا څخه قزاسو دا بیا راګرځول نه غواړي دا بیا نه راګرځي. وان غم کچیر پټ سو الهلال میاش پټ سو میاش چاد نه ویل على الناس پر خلق باندې فشهد شاهدی ادا کا شاهدان دوا شاهدانو عند الامام پنيز د امام له دوا شاهدان رال ګوره شاهدی ادا کېدل خو میاش نه ولیدل سول نو دوا شاهدان رال بیرویت الهلال چې موږ میاش ولیدل شاهدی ادا کړ
بعد الزوال وروسته د زوال یعنی لمر د سر د درېدو څخه اوښتی دی یا پر سر درېدلی دی دا ټیم باندې دوی شاهدي ادا کړه چې موږ میاشت ولیدله. صلی لمونځ دې وکړي عید د اختر من غد سبا بل سبا دې لمونځ وکړي یعنی نن خو د اختر اوله ورځ ده میاشت چا نه ولیدل بیا شاهدان رالو د زواله وروسته دېر سولو چې موږ ماښام میاشت لیدلې وه یا زموږ ځای لرې ولو یا موږ ته دا مشکل ولو یا موږ سره د رارسېدو ترتیب نه و برابر نو د شاهدي راوه امام له نو سبا دې لمونځ وکړي دا نن ورځ تېره شوله سبا ورځ دې لمونځ وکړي. فإن حدث که ورپېښ سو عذر یمنع الناس خلک یې منع کول من الصلوات د لمانځه څخه فی یوم الثاني په دویمه ورځ کې یو کار پېښ سو یو عذر پېښ سو یا باران ولو یا یو بل مشکل ولو خلک د دویمه ورځ هم د لمانځه څخه منع کړل د کښینې اختر ورځ ده لا یصلیها لمونځ به نه کوي بعده وروسته در دې ګوره د کښینې اختر ورځ چې د دوې ورځې ده اوله ورځ که چیرې مشکل و ترتیب ولو لمونځ یې نه کوي برابر د لمانځه کار نه سو برابر لمونځ یې نه وکړي د عیدګاه ده په دویمه ورځ دې وکړي که په دویمه ورځ نه کوي برابر د دې سبات بیا د کښینې اختر د عیدګاه لمونځ بیا نه کېږي. ویستحب مستحب دی فی یوم الضحا په ورځ د لوی اختر کې د لوی اختر په لمانځه کې انداد یغتسل چې غسل وکړي ویطیب خوشبویي ولګي ویلبس واغوندي احسن ثیابه ښې جامې نوې جامې ښایسته جامې هغه جامې چې د وس وي ویؤخر وځنډي الاکل خوراک حتی در داسې وخت پورې یفرغ چې فارغېږي من الصلوات د لمانځه څخه در څو چې د لمانځه څخه فارغېږي بیا به خوراک کوي د لمانځه څخه فارغ شو خوراک به بیا وروسته کوي. ګوره د لوی اختر خوراک د عیدګاه د لمانځه څخه وروسته مستحب دی د کښینې اختر د عیدګاه د لمانځه څخه د مخه مستحب دی. ويتوجه مخ بکی للمصلى وعیدګاه ته وغده یکبر تکبیر به وایي په طریق په لار کې ګوره د کښینې اختر دا به تکبیرونه په لار کې ول نه وایه خو د لوی اختر دا چې پر لار روانې تکبیر به وایي په طریق په لار کې جهرم په زوره به تکبیر وایي. ویصلی المنځ بکې امام بالناس په خلکو سره الضحا د لوی اختر یعنی د څاښت لمونځ د لوی اختر رکعتین دوه رکعته کصلات الفطر لکه د کښینې اختر لمونځ چې د کښینې اختر عیدګاه دې څنګه کول د لوی اختر عیدګاه مغه رقم ده. یخطب خطبه به وایي بعدها وروسته در دغه لمانځه خطبتین دوې خطبې یعلم ورشي به الناس خلکو ته فيها په دا خطبه کې الاضحیه اضحیه به ورشي چې هغه کوم قرباني کوي دغه طریقه به ورشي و احکامها او حکمونه د قرباني به ورشي چې اخترې حلالي پسه حلالي یا غویې حلالي د دې طریقه به ورشي ترتیب به ورشي. و تکبیرات التشریق او تکبیرونه د تشریق به ورشي په دغه کې په دا خطبه کې. فإن حدث کچیر ور پیښ عذر منعك من الصلاة د لمانځه یو عذر پیښ د لمانځه منع کړ فی یوم الضحى د اختر په اوله ورځ باندې منع کړ صلی المنځ دی وکي من غد سبا یعنی نن نه وکي سبا دی وکي بعد غد یا بل سبا وکي یعنی در درو ورځ پورې لوی اختر در درو ورځ پورې دی درې ورځې د المنځ کولای ولا یصلی المنځ باندې بعد ذلك ورسته در دی کښینې اختر منځ د عیدګاه د دوه ورځې کې دی یعنی کښینې اختر چې دی دوه ورځې دی لوی اختر چې دی درې ورځې دی در دا درو ورځې پورې وها خواته بیا د لوی اختر لمونځ نشي کوی او د کښینې اختر دا در دوه ورځې وها خواته دی بیا لمونځ نشي کوی د عیدګاه ده ولا يصلي بها لمونځ به نه کوي د اختر ده بعد ذلك ورسته در دا درې ورځې وتکبیرات التشریق او تکبیرونه د تشریق چې دي اول عقیبه ورسته صلات الفجر د ورسته د لمانځه د سهار من یوم العرفه د عرفات د ورځې د سهار د لمانځه څخه شروع کیږي تکبیرونه واخرها او اخر دغه تکبیرو چې دي عقیبه ورسته صلات العصر د مازګر د لمانځه یوم النحر عرفات د ورځې د سهار د لمانځه څخه شروع کیږي درویش فرض لمانځونه دي پرکې درویش فرض لمانځونه درویشتم لمانځه څخه ورسته د تکبیرونه وای بالا ختم سو پر دې باندې يوم النحر عند ابي حنيفه د امام صاحب وقال يا رانوي الى صلاه العصر د مازګر د لمانځه پور دی ګوره د اخرنی ورځې د مازګر د لمانځه پور دی وای د مازګر د لمانځه ورسته دی وای نه دی وای څوک وای امام صاحب امام محمد صاحب وای من آخر ایام التشریق آخر د ایام التشریق وتکبیرات الله اکبرونه چې دي عقب صلوات ورسته د لمانځه المفروضات د فرض لمانځه به جماعت په جماعت سره چې کوم منځونه فرض لمانځونه دي دغه فرض لمانځونه چې په جماعت سره وسی دغه لمانځه ورسته بیا دغه تکبیرونه ویل کیږي مستحب الفاظ چې دي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.